can't bail. دفتن راورسیدم یو خاص سلام تاسو ټولو ته نو راورسېدلو سروبي ته خیر سال مو ده شکر ده خیر چیر راغلی باغ رئیس ته سروبي ته راغلی او باغ رئیس چا سره راغلی دا انډیوالان دي راس انډیوالان به دې معرفي کړي نو دا مصور نوید او انوار او زبی ښه راغلی یاستې چکر ته و چکر ته راغلي توپ خو دې هم په لاس کې ده او دا ښه یو توپ ما ته نه راچوي یو شاټ ووامه دا ډېر ښه شاټ بهترینه شاټ دوستانو دا ځوان مو پیدا کړو ستړی مه سې خیر کراري ده شکر چیرې ولا بس همدلته یم راغلم د کیم نه دلته راغلی یو غریب سړی یم بیچاره یم یو خور مې د غم مهي پده د مانه او بل ورور مې د غم د پښو نه شل ده مهي پده او بس دغسې پلار کې م تور زیړی د کار کسب نشته ده یو سرپرست بل نه لرم او درې ورونه مې د واړه دي هلته مې یو نفر ولید بس نو خدای دې په دنیا کې سي هر ځای مسلمانی زه یم چې خدای دې چاته محتاجه نه کړي رنګارنګ کیسې دي سروبي ده بیا سفر بل ځای ده نن مې نیت داسې 2 ورځې وګرځم سلام نه ټیک ټاک پل ته راورسېدلو ډېر بد شوري سروبي ده ډېر خوندور ځای ده خلکو ته وګورئ دا د چکرې ویو پکې ساعت مو تیر ده په الله باندې مو توکل وکړو ډېر ښایسته جیانو کې ګرځو بس تاسې هم وینو وطن ده هلکه ولې کې دغسې ویډیو ته مې نه پرېږدی نو
له خیره دلته ډېر خوندور سیند هغه به تاسې ګورو ورته راکښته سوم خاص تاسې لپاره معلومیس نه سي سیند ته وګورئ دوستانو واو په خپله خو مې هسې راغلی یم چکر یې وامه په دې ځای کې آی فیل سټرانګ ما یو قوي احساس وکړو که تاسې هم چکر یې ووایاستئ په دې خطرناکو ځایانو کې مایان دي مینهوالو دوستانو مایانو ته وګورئ دا پسو د څه حساب کتاب ده ښه کتاب ها ښه دي څو دي دا څو ورکوي دا دا ټول 600 ته لرې دا په 600 روپۍ د وطن مایان دي د وطن دي فارم دي فارم دي بېشک ژوندی خو اوسي کارګر سړی کتونکو سفر ده نو څومره خوندوره ویلي ده سیند خو داسې وینئ ډېر خوندور ځای کې یمه ماشاءالله ډېر بهترین ځای دلته اوداسه ته راکښته سوم ما ویلې اودس به وکړم دلته مې پوښتنه وکړه تشنابونه شته نو سیدې خواته راغلم داسې بهترین ځای و ما ویلې یو ور ورکښته سم چیرې یمه تاسې دا وګورئ ډېر زبردست سکون والا ځای ده دا واو خوندور ده که نه ده ډبرو ته وګورئ دومره غټې غټې ډبرې دي دلته دا سفرونه چې زه یې ادامه ورکړم نو څومره خوندور جیان مو در باندې وویل له خیره په دې ښایسته ځای کې مو اودس ورته وکړو اوس به لمونځ وکړو تاسې هم چې همیشه سفر کوئ د لمانځه پابندي او که سفر نه کوئ دغسې هم کوئ د لمانځه پابندي همیشه کوئ نو د لمانځه پابندي همیشه کوئ ستړی مه سې ورور لا تقنطوا من رحمة الله کتونکو دلته یو بابا پیدا کو په ملیو کې لګیا ده نو ورځو په څنګ کې ورځو کیسې ورسره کو دغه ده حاجي ګله ستړی مه سې څه شی کې دا مځکه اړوي دغه مځکه اړوې وکړه ولې اړوې مځکه دا بیا چې به پې کرو که نه چې به پې کرې رومیان پې کرو له خیره ښه اوس کوم سیزن مو ووایو اوس دا د ملی سیزن ده دغه مو ووایو ښه د ملیو سیزن یې ووایو اوس له خیره رومیان رومیان کرو رومیان زه خوشحاله اوسې دا بابا لګیا ده په دې فصل کې ته ځوانه ځان معرفي کړه سلام علیکم ستړی مه سې په خیر راغلی ښه کراري ده شکر ده را فضل ده چیرې ته چیرې د کوم ځای زم د پختیا یم ګردې سړی ګند سیړی او دلته بیا څه کوې دلته بس همدا د خانیانې مخانیانې کو دا پټي کرو د غنم منم پیدا کیږي و ما دم پیدا کړ دې کانی پکې د خاني خو صحیح ده ورته اړتیا لرو که نه عادت را سره لګیا اوسه ښه بیا 100 روپۍ ورکوئ
بس له تروزه خو کم دهقاني شانه ده کړې اها. اوس مزدورو ها. او بیا څه حساب د دهقاني سره دهقاني داسې حساب ده پټی د بل چا ده په نیمایي باندې مونږ کرو ښه او یعنی دا ډېره اوږده پروسه ده دا ډېره اوږده هغه ده او خیر یې سه خوشحاله اوسه رواني ماشاءالله ملویو ته وګوره چې ساری نه لري د وطن ملوی دی ګرمې ملوی ګرمې ملوی دی که یخې ملوی دی دا ډېرې ګرمې دي ښه و که نه دا ډېره ښکلې دي دا وګوره دا غټې غټې ده دا دانه په څو ورکوئ بیا دا دانه 15 روپۍ 10 روپۍ بېشکه وله ارزانه دي بیا خو ولا ارزانه دي نو څنګه ملویو ته وګورئ چې ساری نه لري د وطن ملوی دی دا وګوره ماشاءالله دا د مړیو اوه داسې د ملویو خوشبویي ځي پکې ښایسته ځای نه ده بیخي خوندور ځای دی بیخي خوندور ځای ده که نه؟ بیخي زبردست ځای دی نو دا خو کابل او د ننګرهار لویه لاره ده څومره لاره پاتې ننګرهار ته تقریبا یو 80 کیلومتره پاتې او 80 کیلومتره کیلومتره اوه کمه لاره پاتې و کمه ده نو د تا دپاره خو بیخي کمه ده ځکه چې ته خو هغه د سفر خوندوره وسیله موټرسایکل لرې که نه بس خیر یې اوسي چې هغه نفر د دوستانو خو ډېر لرې وړال نصیب و قسمت مو نه ورسره اوس او ډېر په سختي باندې مایان نیسي خو دا له ټوپ سره ګرځي نو دغه جلال آباد لغمان شریف ده لغمان شریف ته وګورئ اوس ځو مخ په سفر باندې باور مو اوسه هېڅ داسې د ستړیا احساس مې نه وکړو په دې جیانو کې ډېر خوندور سفر یو تجربه ده ماته دا سفرونه چې زه کوم دا ماته تجربه ده نو همیشه کوشش کوئ چې هڅې وکړئ قرار په کور کې ویده مه کښېنئ خپل خوبونه رښتیا کوئ کار وکړئ چې کار نه وکړې چې ته ځان په خپله یوجې ته نه ورسوي څوک هم تا نسي رسوی نو همیشه خپل ځانو باندې کار وکړئ چې له خیره کامیابه سئ له خیره راکته سو دې خوا ته چې خلک په کارو باندې مصروفه دي ستړي مه سئ خیر دې نصیب سه چیږي له خیره دا څه کوئ حاجي ګوله ته ستړی مه سې راجګېږې نه ته راجګ سه ستړی مه سې خیرت لږ په زوره خوږې ده شکر ده څال ده ښه یې خیرت ده چیږي له خیره پالک مو دې خیره سره ښه سیزن یې ده له خیره سیزن یې همدا ښه وخت ده ښې پیسې کې انشاءالله سي پیسې میسې کې بس ګزاره کوي نو اتیا 100 روپۍ کې ځي نو ښه دا کوم ځای ده دې ته وایي زړه کله زړه کله شین لغمان کا ده دا ځوانان لګیا دي تاسې وګورئ چې پالک او سیزن ده له خیره دا کوم ځای ته ځي کابل ته ځي که هغو ته نه دا کابل ته وړي کابل ته وړي او له خیره سره دغه د ځوانان دي لګیا دي په فصلو کې شین لغمان کې دغه د چای راته اچوي حاجي تر نیمایي که بس 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 شیریني سته ورسره ښه دغه حساب زه سفر ده نو ناوخته نسي راباندې ته راکړه یوه راوباسه دغه د شیریني ده او دا د وطني چای ده دلته بهنوشي جان ډېر خوندور چای لاندې لګیا دي له خیره کابل ته وړئ ښه بېشکه وله مزې تاسې وکړې ګوره که نه بېشکه دغه څه شی دی دا مولي سرخک دی مولي سرخک دی او پالک دی دا پالک دی و ډېر شوقي ده کاري صاحب شوقي ده
ها ښه راسه وغږېده څه ویل غواړي شعر دې زده ده ټپه یې چې شعر څه شی زړه یو ووایه یو نری غوندې فایر کړه وای لکه ادم د غونډ جنت به درته پرېږدم ښه قیمتي لکه غنم دي دیار شونډې بېشکه که زما په وچو شونډو باور نه کړې په دېرسمه سپاره سته مې خوښ یې الله الله حد دې وکړالو خدای حاجي صاحب دا کوم ځای ده دا د میاخان کڅ پل ده ښه او د میاخان کڅ کلی ده دې خوا ولایت کوم ولایت لغمان لغمان شریف کې یو موږ او ښه ننګرهار ته ولسوالي کرغی ولسوالۍ ولایت لغمان لغمان څه کار کوې څه کاری ته یاره خپله خو ولاکه مای په سړی مه کوي 2 روپۍ کاره مې کرا پروت یم تیار کړی ساعت دې تېر ده وطن کې وطن کې دغه واره باندې لګېږي نور خو ولاکه داسې زندګي برابره یې وراره که نه زه خدای خو لوی ده بس ماشاءالله وطن خو ځان خاوره ده یوه مولۍ وراره جانانه ډېره غټه غټه مولۍ ده وګورئ سیند ته او دا ډېر صفا ده که قسم په خدای ښه کامره ده مولوي صاحب داسې یو صفا عکس اخلي هله سړی پسې ګرځي څه ورکوي له خیره شین لغمان راورسېدو شین لغمان ته مخکې ځو ښایسته ولاړ دا د درونټې بند ده دا خو تاسې ګورو ځکه نه ماما ستړی مه سئ دا څه په نامه ده دا ځای پارک جوانان د خیره راورسېدلو دلته ځوانانو ته وګورئ ستړی مه سئ حرکت درونټې ته خو راورسېدلو له خیره له ده عظیم حرکت ځو یو ښایسته ځای ته ځو نو کتونکو دا د بېسدو پل ده ننګرهار ښه راغلاست بېسودو ته خیر یاست خیر یاست دا ځوانان دي راورسېدلو بېسودو پل ده وروره د بېسودو پل کامې ته به څومره لارئ کامې ته به تقریبا داسې که د بیروبار په له حسابه واړی نو 40 دقیقې به وي ښه یعنې نږدې ده نږدې ده ښه په اجازه دې نو اوس به موږ ولاړ شو بس څه درته وکړو وروره خیر یاست تاسې به مې هسې حق خو دې کېږي چې ویې خورئ ډېر خوندور سفر و دس ښه لګېږي دا بریاني له خیره جلال آباد کې ګرځو چکر یې وهو دا خوندورې لارې په تاسې مینو سفر خو مو ولید خوندور سفر و له کابله تر جلال آباده د افغانستان ښایسته جیانو ته ځو چکر یې ویو خپل وطن ده په بل ویلاګ کې بیا د وطن په یو ښایسته ځای کې انشاءالله ملاقات به د ما او د تاسې کېږي اوس مې په لوی خدای سپارم خدای په امان